دې کوه چې بس تیاره په مخه درغله فیاض خان ویل کوم ناسې خبره کې مې وزن شته ګورې چې ادا ګانه پې ولګي زه به درته جان ویم او ته راته جانان سوري ریلي سوري ته به راته خور وایې زه به درته ورور وایم اوس ښه ښایسته ټپې ووایم مینهوالو ته ابروز دې ډېر خوند پنشمنټ به کوې دا خبرې نشته خالي په سندرو مو خطا باسي پنشمنټ په حکم خو ماله خو خدای د ګل په شان مخ راکړی د په مارکر یې راته سټه شټ څه به درته نه ور وکړم هلته بله رګ دې راکې څه نه څه به درته وکړم سلام ښه ټپه درته کومه ښه دیکھ د چاوس ابدنا رسی دیکھ د چاوس ابدنا رسی دیتا خود زړونو درمان کلیما ستا د محبت نشي خان کړیم زه نه په ګرمۍ نه په یخنۍ نه په سپرلیما غواړم بس یار غواړم په شان د لیونیما زه څه کاغذي ګلاب خو نه یم چې همیش به یم راشک نریږم په مثال ګل درېدي یمه خېجمه لکړه ستا دې غر ته دا ټپه کوم زه په نور څه نه یم ستا په زیړ مازدیګر یمه هغه منتظر یم ستا د مینې په تور تور یم هر څنګه چې یم ستا به حال د اننګ یم علمه یو بل تر زارېږې عمر د جمعې مازدیګر او د تیر بشینا خدایه دا څنګه یارانې شوې سهار په خوله وي ماښام بیا خپېمانوينا هذا بټاني ما يا رب عربي انا كلام كيسه هي السلام شو لريكا دوغ لريكا لريكا لو فران لريكا مردار شكل دي رشكار اخلا ديلا نور دي بوختو عربي وي نا لا مش راجل هذا مكتوب ما قوي السلام عليكم شيل طيب شيل المايك شيل السماعه ايوي کلر لاس شوره کډیر لاس شوره اے دانی دې نظم تنگ راغلم خو بس مورې زمونږ ربا بدن د دې د وجه ور سره بس ها دلته کې وسره د دې د وجه پنشمنټ خای سره جی انا عندي كلام انا پنشمنټ په پورته سي دا کاټه واری جک شي نه دا څنګه پروت دی پورته سه ته زما د کمرې سو پیو ولې تا ته زه دور ډوب بوم سره ښکارم تا په ځان یو نه راټول کړی ها تا په ځان ټول یو نه راټول اوس وایه څه وکړم ښایسته غوندې سندره راته ووایه ښه سندره درته وایم هغه خو د سړو هغه غزلې دي خیر دی هیڅ خبر نه ده یو اوږد غونته کې یو روبایي شانتې را ډېره ښکلې ده ته به ترې لږ مطلب دغه به ډېر سبق دی پکې هغه درته وایم क्या करेगा زه غوږ خطا شوي رانه هسې زور او زه والله لا والله ما بيزن والله لا والله ما بيزن والله ما بيزن هذا شيء والله لا ده قانا يا ماضي شوية صبر بس واخد دقيقة هذا أرباب بالأجمال اجمل شا سندره وادي برير بالي ونيا خندارة دي بويشول والله ما في كلام كنت واحد درت خطاك نه دا دلته کې هغه
زهاره له اوس بل څه خبره غني. ابله درا خدمه خطا شوی رانه هسې زور او زیر دی بې موسمه په زمانې کې شومه زوړه ما خوړلي ګزارونه په زړه ډېر دي خدای خبرې شکه د دې نشمه روغه انسان ستا دوه ورځې زندګي وه لکه مخ چې څو ښکاره نه کي رڼا ته تا ته یاد شي څومره ښکلې دې ځواني وه د ګلاب ګلونه نه رسېدل تا ته هغه ورځې باندې څومره خوشحالي وه چې په کومه ورځ راغلې وې دنیا ته په کفن کې چې د خپې لاسونه کېدي مقبرې ته د رمان کې لا فضا ده خطا شوی رانه هسې کاروبار دی د دې خلکو دې کارونو ته چې ګورم رور د رور نه جدا شوی یار د یار دی د ځوانانو مې پلونو ته چې ګورم نور څه نه دي دا د مور او پلار ازار دی د ځوانانو دې رنګونو ته چې ګورم چې بې من ځان ته ویل نو دغه سیر دي د دنیا غمونو کړل کلی کوره دا خو جوړه بله زما ویلې مو که نه خوند کوي وایه مسافر ګرده راټول سي ته یقین وکړه چې ته راسې ټول مسافر خوشحاله زه ټپه به شو ډارک مړه بس مړه مې هسې هم د ډاک ته پوه شولې عاشقي تېره شوې ده ځکه درته ویم صحیح ده ته دا د عاشقي ګیر زندې وباسه عاشقي معاشقي پرېږده پردیسي ده د مسافرو دپاره قسم دی چې مې پرېښې ده پوه شولې نه کوي قسم دی چې مې پرېښې ده پوه شولې بس اوس خو زما آزاده زندګي ده الحمدلله ښه او مسافر د شکیانو سره څه مسافر خو ځان ته یو ښایسته دنیا جوړه کړې ښه خوشحاله ټول چې مسافر په کټ کې سملي ټول ډبل ټایپ کوي ښه فکر واخلي د وطن ارمان کوي نه خدایه دا څنګه یارانې شوې سحر په خوله وي ماښام بیا خپېمانه وینه څه مونږه د اصله ډمان نه یو ستا یارانې راته ډولکي په غاړه کړنه خاندور بیا مانم خندا راځي نه تا داسې خبره وکړه یا زه چې رباب په غېږ کې واخلم خوږې خوږې خبرې ستا راته کوي ارمان د خپل وطن ارمان دی نور څه خفګان دی روزي خدای را رسوي ویدن پشي واده پې مشي واده په ماشي او چې مین در باندې یم د جینۍ درې میاشتې یاري وي چې لږه ډېره شي درې نیمې میاشتې وي قسم د زموږ هغه خو دیارلس خو بس هلکو نو څه کوې دیارلس میاشتې نن سبا نه دي نن سبا یوه هفته ده یوه هفته فقط یوه هفته کاله کې که جینۍ ته یوازې په جینکیانو پسې مور تپه خدای مې دوی چې ګورم ومه تر اوس مې ځان له بوکره راوړې ده او ما پسې به اوس ګرځي خو لا اچولې مې نه ده ټوپی والا سندره په بیچ کې مې لکوه اوس بوټک بیټک هم کوي دا ټول ډبل ټایپ کوي ښه د سیند په غاړه غاړه ګرځو دواړه لاسونو ته ټالونه ورکوو ما د کمر را ګزار کې چې د جانان په غېږ کې لتې ټکومه بې مخیار مې زړه چولې ښایسته عالم مې چک دره کې بدې شینه خدایه د ښکلو بارانو کې چې په نري څادر کې شپاړسو تړمه ستا خو مهربانده کې مړه بې کې اوس په ځان درته راکېدم ما تا ته کله د یارۍ ویلي دینه د دلګانو غټ دلوم چې مې باور په اوسنو پیغلو کوونه موږ په غم کې در سره شریک هغه نه غټ دله به نه وي
څوک چې خوږه ښځه پرېږدي هلک ساتي اوف هغه نه غټ دله به نه وي څوک چې د خپل کور پرېږدي سخر کرزینه خفه کېږم زه ګورې داسې دا نارمل ټپې کوم مخکې نه بخښنه غواړم خفه کېږم بیا سړی وروستو لږ ټینشني تا سره چې څوکلی ورشي دا یو خبره ځان سره که نو که هغه ډېر هر څه ووایي هغه به پرې وروستو ټینشن نه وي قسم په الله الله په سترګه وارې زه بیا وروستو ټینشن لرم زه یاره مړه داسې خبره نه وه په کار ونې نه قربان سم څه خبر او نشته کنه پوه شو هسې نه چې بله داسې ټپې چې وشي نو دا مطلب بیا هغه خوا طرف ته ځي ښایسته اردو سندره راته ووایه ماړه ته خو خالي دلګان دې راټول کړي دي تا هغه ګانې یادې که نه د جینکې اوبو لذینه د بنګلې د سر هلکه ګولې دا د ښځو لیڼ ده په دې دا موږ نشو تاولی دې سره پتیله غږېږي او دا اوږده مرۍ غواړي ما سره دومره مرۍ کم ده زبر شی ووایه د دلګانو ګیر زندې وباسه هلکه تاسو دلګان را نیولي دي نه وخت داسې راغی که نه حقیقت راښي مونږ هم پکې راځو هغه پخوا مشران چې په غوږونو به یې ویښته وو مني ښځه به زه صحیح والله بل څه به شروع کړو دانې پسې نه پروتې لونګې نه جوړ کړی مای بوی دي نورو ته ورځي نه دانې تکه تاله د ځي خو دغه ماله نه بس زه به په خپله دانا دا خو مې تا ته وویله باچا نه راځي که نه تا ته وویله دانې مننه ډېره قربان شم باچا صاحب وغیره لن راځي که نه وعلیکم السلام ټول سکرین ټکوه بل شه بیا دا چې زړګي راته ازار کړی نه دی بغیر د محبت مې بل کار کړی نه دی دا چې زړګي راته ازار کړی نه دی بغیر د محبت مې بل کار کړی نه دی بغیر د محبت مې بل کار کړی نه دی د مینې او د امن سره ډولۍ به څنګه راشي د مینې او د امن سره ډولۍ به څنګه راشي او دې لارو دې کوڅو له دې سینګار کړی نه دی بغیر د محبت مې بل کار کړی نه دی اس یار په توحید د محبت مې د قسم وي اس یار په توحید د محبت مې د قسم وي ما خدای ګوچر ته ذکر د بل یار کړی نه دی بغیر د محبت مې بل کار کړی نه دی دا هلک را سره ناست دی لاندې هم نشو کتی دی هغه واړه پرېږده خو زه بس څه به درته ووایم لاندې چېرته ګورې دې خوا دغه یادوم د هلک یادومه فرړه ورځ د خلکو مخکې بیا توبې وباسي ټول ظالمان دې بیا د شپې پردې تنبې وباسي غرض مې نورو پتکل دلته د سکلو نومه دلته رواج د لیوني د میخانې وباسي چې په ظاهره څوک د هیچا څه کولی نشي د نیت په توره به د یو بل جنازې وباسي په ځمکه پروت یم سین بهار آشنا کاري مې کال په کال وزرونه بڼې وباسي بس دی که ناسې نه مړ شمه دا خوله یوه ده ولا چې وی ولا که چپ سوې ولې چې دپاره موږ دلته کښېنولی ویمه درته خو لکه دا لږ ورته چانس خو خدای هم ورکوي که نه نو لکه تاسو خو بیخي په چا نه خفه کېږئ په خدای مې رقصوي قربان سم الله جان خو الله جان دی د الله جان جوړ سم د ښایسته زندګي یې راکړې ده ښایسته ژوند یې راکړی دی د الله قربان ټول سکرین ټکوئ ډبل ټایپ کوئ بس بله اوس سټارټ که چپ کېده مپ کېده نسته دا ستا پنشمنټ دی اوس بل پنشمنټ درکوی نسو زړه مو در باندې خفه کېږي سندرې راته وایي که دردانې راته درو د داسې به مې زغلولی وي قربان شم الله له ژوندی لره ما ته هم لږ احساس وشي چې تا سره یې ګزاره وکړه کنې نورو له یې د مخ نه تبخي جوړ کړي دی ډېر مې لیدلي دي نو مینه مې یو سکرین شاټ هم اخیستلی د هغه نه خو لږ د چا د فن په خاطر مې معاف کړی چې زموږ د فن سره مینه لرې شوق لرې سندرو سره چپ کېږه به نه چپ کېده دې چیرې دي اوبه وڅښه نه هغه د شعر یو کړه ده که نه وي مونږ پن خوښو خو سورې د پنکار په ګټو ولو نو دا خلک پن خوښوي خو پنکار ولي په ګټو بس پروا نه لري
ما ته اکثر سړی وایي لکه ځان نه ډم جوړ کړی قرآن مې دوی چې نر سړی ډم ته کیني پس مه کوي وخه استازو ما لیدلي دي یقیني درته وایم د میر ته وایه درشه د وس کار نه دی پنکار خو وعلیکم السلام د الله تعالی ویلکم د هر چا خپل ګوره زړو څه درد ختموي ښځه صحیح دی که نه داسې لکه یو خبره ده په پښتو کې خو نعتونه هم شته نو کوم سړي چې ته مسجد شعر کو مدير ليش ما تعطيني واحد خو کله د کران خان نړۍ کله یو سړی که سپینې ډېرې وی نو بیا شی توته کېږي تعطيني واحد انا اسمع هذا نه سپینې مه وایه که ژوند کوي دا دې بوډۍ وه دا دې بوډۍ واړې دې پوه شولې نو هغې هم کله کله وایي تر شا دې داسې ناست دی په غېږ کې خو یې نه یې ناست ارباب دی که نه نه په غېږ کې خو نه یې ورته ناست لږ ته لرې ناست یم د هغه واړه پرتوګونه اچوي نو لکه هېڅ نه دغه نه دی په کار دې خوا نو که بیا الې دا پوره کې دا اتیا پوره کې دا سپیډ چیلنج ظالمانو سپورټ خو کوئ شیشه خو کم از کم ټکوئ دانه دانه موږ ته داسې سندرې وایي هو که نه باچا صاحب دانیا چپ کېږه به نه ګوره دا ستا پنشمنټ دی لپسټک اتنی الله وان د ته نه قربان دې شم اړه او که نه ما وی چې زه ولې داسې تور شوم ډېره مننه عاطفه قربان دې شم ژوندی اوسې وعلیکم السلام امیر ورور ویلکم ورور جان څوک چې کوي درنه پوښتنه زما دا ورته وایا چې نه پېژنم خو یو رقیب ته دا په جارو وایا چې زه ساحر د تا نه ښه پېژنم خلک زما اوس تا نن دي خبر چې دا پټ پټه سره جړېږي څومره چې دوی په دغه باندې نه پوهېږي چې دوی په یو بل زورېږي څنګه راست چې د مینې ښکاره نه کړي چاته وستې جانانه چې رسېږي څومره زما په ذکر غلي کېږه ګله د خلکو چل ولونه زه پېژنم او څوک چې کوي درنه پوښتنه زما دا ورته وایا چې نه پېژنم خو یو رقیب ته دا په جارو وایا چې زه ساحر د تا نه ښه پېژنم څوک چې د یار کلي ته لاړ شي چې بې دیدنه ترې راځي نو مړ دې شي نه خلک سیلونه کړي اختره دی زه د یتیم په شان سلګو نیولی یمار چاته خپل وطن کشمیر دی ماته کشمیر دی د مردان سخړېرانو نه ځمکه او دا اسمانو د دی ټول جهان جهانو د دی مله خوب نه راځي پخوا کې اترې ته خدای نه ښکلی ته هر څه دې رانه هېر کړل په خدای پخوا کې مې جانانو د دی دیدن د بادو پیمانه ده نه یې وړی شم نه تې پڼ تړلی شمه او د نصیبونو په کالاج کې پاکل پاشم په نصیبه او مې پیل کوي نه سترګې کتورې ځان دې سینګار کا کجل کپورې شب تلوار کا کجل کپورې شب تلوار کا په اجمان کې بلا خلک راټول شوي ډېر قابل خلک او ما به دا موبایل کې ټپې کولې بلا پرېدي کسان ناست وي دانه راځي ټپې کوي غزل به وایي او ډېر خلک انتظار هم کوو که نه دانې تا به یو ورځ راوچتو ته چېرته یې دانې کوم ځای کې یې زه اجمان سره نږدې یم او ملکوین کې یم
بس یو ورځ ان شاء الله درځو راوچتو دې ښه ښایسته سندرې به بیا موږ ته خور په کان کې ووایه ښه تابعدار نه ما ژوندی اوسې هر ټایم ریډي یم نو الله. غوږ کېږده کسان ډېر په تمه ناست وو تازه تازه دغه وو او ډېر قابل خلک راغلي او منځته شوم چې روبایي مې څنګه وکړه خلکو یې ډېر ښه ډېر ښه ډېر شاباسي خلکو هغه غزل چې ما څنګه شروع کړه تازه راځي دلته کې ونښته بس خشي على تيك توك شوفوا ستاپ هغه کار را سره وشي لکه یو هغه کار را سره وشي لکه هغه یو سړی چې په واده بلا خرچه وکړي او ښځه یا وفات شي او یا تې چېرته کې مطلب وتښتي سوي تک کشن ښځې پاتې شوم ميوزك بلې ورسره وتښتي او انا ايوه انت ايوه انت انا ايوه اجين انا ميوزك انا افتح تيك توك افتح تيك توك انا معيش شعرم 9 ته ورته زنده. لیونیانې تعال دا بس کماړه لیونیانو ته ورته قرآن مو لرې به نسې ټکه مو وه چې خلک ماړه نو هغه نیای صوتها نیای سوي زره کړې ده پوه شولې چې له دوی نه ته زه ما ته بیا ځکه زه په غوله یقیني درته ویزه یې څه درکړې ده په سر درته کښېني زه ورته میسج کوم ریپلی نه کوي علي وایي مونږ پروګرام علي څه وایي دې ته وایه پروګرام کې که نه علي هغه خیبر تجزي پېژنې علي سپنا دي لچیزي دا علي څوک دی علي ته دې خواته راواوړه ما خو واوړه علي خوا. خیبر کې موږ خو خیبر خیبر ته ځي. کې لاو میوزیک سره مو پروګرام کړی دی دا کم یو دی نو دا هغه ربابي دی که نه رباب ما کېدای شي وخت ډېر شوي ذهن کې نه راځي زه خوا به در راوړي اديله فولو فولو انت فولو یو ربابي خو زموږ سره و موږ به ډېر په خندله پته نه شته چې هغه یو دی که کم یو دی تور ته دې خواته راوړه ما ته کمنټ وکړه علي در راوړې داسې ډګرې غونډه کې دی علي موشن کا سړي ده والله زياده مشهور ما شاء الله مشهور نظرك كله معلوم ټول ډبل ټایم ايوه اچھا بل شی درته وایم دا به لږه ګزاره وکړي ها دا لیونیان لږ چپ که ته سندرو شروع سره بیا دې خبرې نه کوې که پښتو وي دی له به ما جر نسب کنځلې خو لکه په پښتو نه پوهېږي وګورم دا کوم علي كريم اوی يا خانه حبيبي خرابې په خیر خیر علي والله. ما څخه ولا ما څخه ټول زمرد صاحب سره مې رابطه کړې ول رمى دا دې ما ته ځان سره فرینډ کړې ښه واوره ها میډم څنګه یې ښه یم علي ته ښه یې جوړې زه دې ځان ته نږدې کوم ته زما مرګ ته تیار یې زه دې ځان ته نږدې کوم ته زما مرګ ته تیار یې څنګه یارې مړه تله څنګه یارې او څنګه یارې مړه تله څنګه یارې لما يجي تعال شوف هغه لاړو بازار شو ستا د مینې انکار شو هغه لاړو بازار شو ستا د مینې انکار شو ای زړګیه لیونیه تلا اوسم طلبګارې څنګه یارې مړه تله څنګه یارې دیوی ډېر مې لیونې کړه لیونې مې سپینلې کړه دیوی ډېر مې لیونې کړه لیونې مې سپینلې کړه ماوی ما بلیونه کې لیونو کې به مشمارې څنګه یارې مړه تله څنګه یارې والله په علاج مې طبیبان زما ستړي شو قربان په علاج مې طبیبان زما ستړي شو قربان شعر يا ابو نه په دروغه دې ونوي چې مسکانې ته بیمارې څنګه یارې مړه لیونی یم کړم په خدای اګره دوره به د خپلو بچو نه نه یم تنګه چې سوره چې لکه مطلب د تنګ راغلی په خدای کښېنو که زر بچي دې راته کښېني خو چې چوشني روي پوه شولې خو غټ دې راته دوه نه کښېني چې وایي روپۍ پوه شولې كيسه هي د دوی زړه غواړي چې په غېږ کې درته کښېني ته نادي زياده